میرسیم خصوص به ای که اول سرنوشت عمران خان به نظرتان چی میشه؟ امروز هم اجازه ندادن که خانوادهش او را ببینه، در روی اونا آب پاشی کردن، اونا را راندن. بعد از این چی میشه سرنوشت عمران خان؟ بسیار کوتاه. ظریف صاحب، نظر من است که سرنوشت عمران خان و حزبشان و پاکستان و فوجشان مثل سرنوشت مجیب الرحمن و عوامی لیگ و یحیی خان میشه. همون رقمی که به یک اشپلاق سربازا سلا را گذاشت. دقیقا. مردم پاکستان، مردم تحریک انصاف، مردمی که یعنی درصد 80% مردم امرای عمران خان هستند و بار اول در تاریخ پاکستان هستند که اینقدر مردم در مقابل فوج استاد شده و پالیسی های فوج رد کرده. اینقدر از اون میترسه. یک نکته مهم برات میگم. اولی سربرای فوج که هستن عاصم منیر، او یک قانون چی کردن؟ قانون به پارلمان پاکستان روان کرده که او تا حیات استثناء باشه از پیگیری حقوقی، از پیگیری مسئولیت حقوقی داشته باشه، از مسئولیت حقوقی و قضایی داشته باشه مادام العمر. به خاطر چی؟ چرا؟ به خاطر که او از عمران خان و از تحریکش میترسه. او دزد است، او مخالف، او دشمن منافع ملی است. او میترسه که وقتی که ما از اینجا برکنار میشیم، ما پیگیری میشیم، ما پیگیری قضایی میشیم. درست. از اون میترسه، به خاطر با او خاطر خود استثناء مادام العمر داده. درست. و آینده پاکستان چطور میبینین؟ آیا پاکستان خودش را نجات میده؟ آیا متحد میشه؟ آیا دیگه با افغانستان نمی جنگه؟ آیا تجزیه میشه؟ سقوط میکنه؟ چی میشه؟ جنبندی کنید. از من نظر داده چې پاکستان په داسې یو حالت کې ده چې پاکستان بیرته په هغه څه اخته کیږي چې کوم باندې دوی مخکې اخته شوي دي. د پاکستان سره ګورئ، تاسو د پاکستان د فوج تاریخ وګورئ، د پاکستان د جنگونو تاریخ وګورئ، د پاکستان د مذاکراتو تاریخ وګورئ. پاکستان اوس په داسې یو حالت کې روان ده چې د پاکستان ماشومان هم په دې پوهیږي چې پاکستان د تجزیه په لور روان ده، پاکستان د ټوټه کېدو په لور روان ده. خپل پنجابیان هم په دې پوهیږي. ولې د فوج مشران، استبلیشمنت، پالیسی سازان هغه ولې دې ته متوجه نه دي؟ ځکه د فوج پر رأس کې یا هغه کړی چې هغه قدرت په واک کې لري، هغې پروژه اخیستې ده، د جنگ پروژه یې د امریکا نه اخیستې ده.